Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In today's lesson, we will describe simple past tense that is very important. سلامونه مو منئ ملګرو، امید دی چې راته روغ او جوړ به وئ. نن به موږ او تاسو انشاءالله د تېرې ساده زمانې په اړه خبرې کوو، یعنې سمپل پاست ټینس په اړه. په تېرو ویډیوګانو کې موږ او تاسو د کنټینیوس ټینس زمانې په اړه خبرې مو کړې وې، د جاري زمانې په اړه. نن به موږ او تاسو د زمانې په تسلسل کې د سمپل پاست ټینس په اړه خبرې کوو، یعنې تېره ساده زمانه. ملګرو، په انګلیسي ژبه کې 12 زمانې دي ټولې، خو له هغې له جملې څخه یو څو زمانې دي چې هغه بیخي زیات استعمالیږي، چې د هغې په قطار کې یوه هم سمپل پاست ټینس چې بیخي زیات استعمال لري. نو تاسو باید په غور سره فکر ورته وکړئ او انشاءالله ما درس درته بیخي اسانه کړی دی، زده به یې کوئ انشاءالله، غم مه ورته کوئ. نو راځو په درس باندې پیل کوو. خوږو ملګرو، سمپل پاست ټینس یعنې تېره ساده زمانه. اول تاسو د هغې تعریف زده کړئ. د انګلیسي تعریف څخه په دې تېرېږو چې که چېرته تاسو ما درته مخکې هم دا خبره کړې وه چې یو څه نه څه انګلیسي زده کړئ، نو تاسو کولی شئ چې د یو تعریف پر ځای لسګونه تعریفونه له ځان څخه وکړئ. سمپل پاست ټینس هغه زمانې ته ویل کېږي کومه چې داسې یو کار موږ او تاسو ته بیان کړي، موږ او تاسو ته یې وښیي کوم چې په تېر معلوم وخت کې ترسره شوی وي، لکه ما پرون ډوډۍ وخوړله. اسانه خبره ده انشاءالله. لومړی راځو سټرکچر ته. موږ او تاسو مخکې دا خبره کړې وه چې هره زمانه څلور سټرکچرې لري، یوه مثبته، بله منفي او بله سوالیه او بله ته ویل کېږي چې منفي سوالیه. نو د هغې له جملې څخه لومړی موږ تاسو د مثبت سټرکچر په اړه خبرې کوو. په مثبت سټرکچر کې به په سمپل پاست ټینس کې یعنې په تېره ساده زمانه کې لومړی به تاسو سبجیکټ راوړئ، سبجیکټ یعنې فاعل، یعنې د دغه لیست څخه به تاسو یو لغات پکې راخلئ، یو لغات په له دغه لیست څخه راخلئ. دې ته ویل کېږي سبجیکټ پروناونس، چې دې په اړه موږ په یوه مستقله ویډیو هم جوړه کړې، تاسو کولی شئ چې زموږ په یوټیوب چینل کې هغه وګورئ. نو لومړی به تاسو داسې وکړئ چې سبجیکټ به راوړئ، یعنې له دغه لیست څخه به یو راواخلئ، سبجیکټ. له هغې وروسته به تاسو دوستانو په مینه سره راشئ، ورب به راوړئ، ورب. خو دا ورب به کوم ورب وي؟ دغه ځای ته تاسو باید بیخي پام وي. ورب به تاسو ورب ټو راوړئ. په انګلیسي ژبه کې یو فعل یا یو ورب درې حالته لري، یو لومړی حالت دی، یو دوهم حالت دی او یو دریم حالت دی، درې حالته لري. نو په پاست ټینس کې چې دا په پاست ټینس کې په هغه کې دوهم حالت د ورب استعمالیږي. په پاست ټینس کې د فعل دوهم حالت استعمالیږي، دې خبرې ته مو پام وي. د حالتونو باندې به انشاءالله موږ په بله ویډیو کې بیا خبرې کوو، اوس ویډیو راڅخه بیخي اوږدېږي. دوهم حالت د فعل به راوړئ او له هغې وروسته به کمپلیمنټ جمله به پوره کړئ. مثال ته ګورئ. انشاءالله بیخي مې درته اسانه کړې ده خبره. ګورئ دوستانو، دلته پاس سبجیکټ خو ما درته وښودل چې له همدغې لیست څخه به یو راواخلئ، له همدغه لیست څخه. تاسو په غور سره فکر ورته کوئ، هی، شي، ایټ، وي، یو، دی، آی، همدغه څخه. دلته لیکل شوي دي چې لومړی به سبجیکټ راوړئ، دغه د ما سبجیکټ راخیستی دی هی، له همدغې لیست څخه مې هی راخیستی دی. او له هغې وروسته دلته لیکل شوي دي په فرمول کې چې ورب ټو به راوړئ، یعنې د فعل دوهم حالت. دغه دی دوستانو، ما ورب ټو د فعل دوهم حالت راوړی دی چې وینټ دی. وینټ د ګو دوهم حالت دی، د ګو دوهم حالت وینټ دی. ګو معنا زی او وینټ معنا لاړ شوی دی یا لاړ شه، یعنې دوهم حالت دی. سمه ده، دې باندې به انشاءالله بیا وروسته خبرې کوو، خو تاسو اوس دومره در سره زده کړئ چې دوهم حالت به استعمالوئ. او له هغې وروسته کمپلیمنټ جمله به پوره کړئ. دغه موږ جمله پوره کړې ده. هی وینټ ټو سکول، اسانه خبره ده. هی وینټ ټو سکول، هغه ښوونځي ته لاړ، هغه سکول ته لاړ شه. دغه وه دوستانو مثبته فرمول یا مثبته سټرکچر وه. راځو د منفي تاسو د همدې مثال او د همدغه فرمول په واسطه کولی شئ چې زیاتې جملې جوړې کړئ. زه اوس نوره جملې درته ځکه نه جوړوم چې بیا ویډیو راڅخه اوږدېږي، بیا به تاسو ورڅخه ستړي شئ. نو د همدې فرمول په واسطه تاسو وکړئ چې نورې جملې په خپله له ځان څخه جوړې کړئ. دغه د ملګرو د پاست ټینس منفي سټرکچر ده. په منفي سټرکچر کې همغه د مثبت سټرکچر په ډول ده، خو یو څو ځایونه ورکې بدل دي. سم فکر ورته کوئ تاسو ملګرو. په منفي سټرکچر کې به لومړی سبجیکټ راواخلئ، له همدغه لغتونو څخه به یو راواخلئ، یعنې سبجیکټ. او له سبجیکټ څخه وروسته بیا تاسو داسې وکړئ چې ډیډ به راواخلئ. ډیډ چې دی دغه د پاست ټینس اکزیلري ورب دی، یعنې یو کومکي فعل دی د پاست ټینس. سمه ده، ډیډ. لکه په نورو زمانو کې چې موږ تاسو ټو بي ورب استعمالوو، خو په پاست ټینس کې به موږ تاسو ډیډ استعمالوو. بیا انشاءالله وروسته په مثال کې درته پته لګېږي چې دا څه معنا لري او څه ډول خبره ده.
او له هغې وروسته به دلته ناټ ور واچوئ. ډیډ پلس ناټ به ور واچوئ او بیا له هغې وروسته به ورب راوړئ او بیا به جمله کمپلیمنټ پوره به یې کړئ جمله. مثال ته راځو. دغه د خوږو دوستانو مثال تاسو په غور سره فکر ورته کوئ. دلته پاس فرمول کې سبجیکټ غوښتل شوی دی. دغه د موږ د سبجیکټونو له لیست څخه موږ او تاسو چې کړي دلته موږ هی راخیستی دی، هی سبجیکټ. او بیا دلته ډیډ لیکل شوی دی، ډیډ مو خپل لیکلی دی. او بیا ناټ دی، ناټ مو همغه ناټ راخیستی دی. د ناټ پر ځای او د ډیډ پر ځای موږ تاسو بل شی نه ور اچوو. او بیا دلته لیکل شوي دي چې بیا به ورب راوړئ. خو دغه ځای کې مو فکر وي چې په منفي سټرکچر کې د فعل لومړی حالت استعمالیږي او په مثبت سټرکچر کې دوهم حالت استعمالیږي. منفي سټرکچر کې د فعل لومړی حالت استعمالیږي. دې خبرې ته مو سم فکر وي دوستانو. دغه دی مو لومړی حالت د فعل راوړی دی چې هغه ګو دی. دلته تاسو وګورئ ګو لومړی حالت د فعل دی او دوهم حالت چې په بل مثال کې تیر شو هغه وینټ و. نو ګو مو راخیستی دی او له هغې وروسته کمپلیمنټ جمله پوره کړې وای. ټو سکول یسټرډے، په دې سره موږ جمله پوره کړې ده. مثال ګورئ تاسو، هی ډیډ ناټ گو ټو سکول یسټرډے، هغه پرون مکتب ته نه دی لاړ شوی. هغه پرون مکتب ته نه دی لاړ شوی. راځو سوالیه سټرکچر ته. ملګرو په سوالیه سټرکچر کې ډیډ یعنی اگزیلري ورب د جملې سار ته درومي. ډیډ به سار ته لاړ شي، له هغې وروسته به سبجیکټ شي او بیا به ورب یعنی فعل شي. خو ورب به بیا هم لکه د منفي سټرکچر په ډول، د منفي فارمول په ډول د لومړی حالت یعنی لومړی فعل به وي، دوهم حالت به نه وي د فعل. او له هغې وروسته کمپلیمنټ او بیا به کوېسچن مارک یعنی سوالیه علامه به دلته ولیکل شي. مثال ته راځو. دغه د دوستانو مثال یې همدغه دی. تاسو په غور سره فکر ورته کوئ. did subject verb go او complement to school yesterday دغه کمپلیمنټ شو او له هغې وروسته question mark. نو موږ د فارمول څخه په استفادې سره دغه جمله جوړه کړې ده. اوس ګورئ ورته did he go to school yesterday، آیا هغه پرون مکتب ته لاړ شوی دی؟ آیا هغه پرون مکتب ته لاړ شوی دی؟ دغه وه سوالیه سټرکچر او مثال یې. اوس راځو منفي سوالیه سټرکچر ته. ګورئ ملګرو دغه ده منفي سوالیه سټرکچر. منفي سوالیه سټرکچر کې لکه د سوالیه سټرکچر په ډول ډیډ سهار ته ځي، دلته ډیډ سهار ته ځي او له هغې وروسته سبجیکټ او سبجیکټ دلته هم سبجیکټ و او بیا ورب دلته هم. خو دلته دومره خبره ده چې له سبجیکټ وروسته په منفي سوالیه سټرکچر کې ناټ راځي. دلته ناټ نه و. تاسو وګورئ دلته فکر ورته وکړئ. دلته ناټ نشته دی خو دلته ناټ دی له سبجیکټ وروسته او له هغې وروسته ورب. خو ورب ون یعنی لومړی حالت د فعل به راځي دلته او بیا کمپلیمنټ جمله به پوره کړل شي. دوستانو مثال ته ګورئ، خبره به درته اسانه شي انشاءالله. ډیډ همغه ډیډ دلته پاس لیکل شوی دی، ډیډ مو خپل راخیستی دی او له هغې وروسته سبجیکټ دی. نو سبجیکټ لیست څخه موږ هی راخیستی دلته هی دی او له هغې وروسته دلته ناټ دی، ناټ مو دلته راخیستی دی او بیا ورب دی. خو ورب ون یعنی لومړی حالت د فعل. نو لومړی حالت د فعل ګو مو په خپله راخیستی دی او له هغې وروسته کمپلیمنټ جمله موږ دلته پوره کړې ده ټو هم. خو دلته وبښئ دوستانو کوېسچن مارک درنه پاتې دی او هغه به تاسو خپله دلته ورته ولیکئ. کوېسچن مارک یعنی د سوالیه علامه. نو څه ډول به شي جمله؟ did he not go to home، did he not go to home، آیا دا یو کس کور ته لاړ نشه؟ په مثبته په سوالیه کې څه ډول ویل کېده؟ آیا دی مکتب ته لاړ شه یا لاړ شوی دی؟ خو دلته ویل کېږي چې آیا دی کور ته یا ښوونځي ته مکتب ته لاړ شوی نه دی؟ نه دی پکې اضافه شي یعنې ناټ دلته پکې کېدی. نو ملګرو تاسو به داسې وکړئ چې دغه سټرکچر او دا فرمولونه او د جملې به تاسو کتابچو ته واړوئ او له همغه ځایه به تاسو نوره جملې هم په دې باندې جوړ کړئ په همدغه سټرکچرو سره تر څو ښه مو زده شي. ویډیو لږ غونده راڅخه اوږده شوه خو بښنه غواړم ځکه چې لږ غونده تشریحات یې غوښتل نو خامخا به ویډیو اوږدېږي. نو ملګرو که مو ویډیو خوښه شوې وي او څه مو ورڅخه زده شوي وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ ULD ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره. او که چېرته تاسو غواړئ چې د انګلیسي زده کړې د کورس نورو ویډیوګانو ته لاسرسی پیدا کړئ نو تاسو به داسې وکړئ چې زموږ د همدغه ULD ټیچر یوټیوب چینل د پروفایل په تصویر باندې به تاسو کلیک وکړئ، هغه به ووهئ او له همغه ځایه به تاسو ته هلته د انګلیسي زده کړې کورس راښکاره شي. نو تاسو له همغه ځایه کولی شئ چې نورو ویډیوګانو ته لاسرسی پیدا کړئ. تر بیا د الله په امان and thank you very much for watching.